او دا علماء دا مجالس او دا ناس تا پاسته دا یو لوی نعمت خو چې څوک یې قدر وکړي. نن هم دا خبر شوم چې یو عالم موحد عالم پاکستان کې چا سحر منزله وتو او چا وجلی دی او الله دې شهید وګرځوي. نو غمجنه پې ډېر شو خو دا درته ووایم چې دا په معاشرې کې ولې قدرمن خلک دي او د دوی قدر پکار دی. دوی هر وخت د خپله ساه په دې ورغوي دقه شان ګرځوي هر وخت، یعنی هر ټیم که ده سره هر څه وشو بچي به یتیمانان شي دی هېڅ خبره نه، ښځه به دې لکه کونډه شي هېڅ خبره نه، څوک به دې چېرته ووایي هېڅ خبره نه، چېرته څوک به دله دا کور وسیزي د دې علاقې نه به دې وشړي هېڅ خبره نه، څوک به دله چېرته خور مور په غلطه یاد کړي کنځلې به درته وکړي هېڅ خبره نه. بیا هم لګیا د خلکو د قرآن او حدیث بیانوي. دا د قدر وړ سړی نه دی. دا دنیا والا چې څومره به یې دنیا پورې نښتي دي که نه، نو دا نښتي هم دې دپاره دي چې بچي او ښځه او مور پلار او دې عالم ته ته ووایه ستا مور پلار یاره دغه شان به پاتې شي مه کوه، څوک به دې چې ته مړ کړي، دا بچي به دنه پاتې شي، دا ښځه به دنه پاتې شي، څه مسله به راته جوړه شي. کیدای شي چېرته یو ځای کې د حکومت جیل ته واچوي، چېرته ظالمان به د باندې حمله وکړي، چېرته ستا بچو ته به نقصان څوک ورسوي. دوی بیا هم څه خبره نه ده. دغه ملنګ فقیر به ګرځي او خلکو ته به قرآن او حدیث بیانوي او دین به بیانوي او په دې کې هم بیا د عوام وایي یاره مزید د مولیانو دي. ته به راشه دې موضوع نه که نه، دې کې ته چلېدی نه شي، دې له دومره سینه پکاري، دومره سینه ته به دې کې څه چلېدی شي. په دې لار چې قدم کیدي که نه، هغه اول د ځان سره دا خبره لیکلي نوټ کړي، 100 پیرې سوچ کړی چې کیدای شي ما څوک مړ کړي او کیدای شي ما څوک جیل ته واچوي، کیدای شي ما سره دا وشي، کیدای شي دې ټولو ته چې غاړه کیدي بیا د هغې نه بعد راوځي دې لارې ته. داسې نه راوتی دې ته، دا داسې اسان کار نه دی چې ته په کټ کې او په تولۍ کې پروت یې او د علما یینې چې بیانونه یاره بس چې څه مزې دوی وکړي زه دا منم، خو دوی ته مراد هغه مزې نه دي. مزې د علماو څه دي؟ د زړه سکون، د ژوند خوشحالي، الله سره رابطه، د عزت ژوند، د آخرت نعمتونه، د الله رضا، د یقیني مزې دي چې علما وکړي. خو د دې خلکو دا مزې نه دي مراد. مزې یعنې دی ښه په ارام ناسته وی د ده څه د ده څه وي. نو دا سلسله د علماو د مرګونو دا داسې اوسنۍ نه ده چې اوس نن خلک راپاڅېدو یو عالم یې مړ کو موحد. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سلسله شروع شوې ده، د اوسه پورې روانه ده، روانه وه، روانه ده، روانه به یي قیامته پورې. نو دا خلک قیمتي خلک دي، د دوی د مجالسو نه فایده واخلئ، د دوی سره کښېنئ، قرآن او حدیث ته زده کوئ. بار بار دا موقع نه راځي